السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د هر اکاونټ ته ښایسته تصویران جوړ کړئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل تصویران تصویران جوړ کړئ او خپل تصویران سره د هر اکاونټ ته ښایسته تصویران جوړ کړئ چې ټول تاسو ته حیرانه وي، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقې درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو خلاص کړئ او بعد کې به دوستانو تاسو په اګری بټن باندې کلیک وکړئ او الاو سټوریج اکسس دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کوم پرمیشن تاسو څخه غواړئ هغه به ټوټل تاسو الاو کړئ او دا رقم ګوره دوستانو پرسنټ کې دلته دی تاسو تصویران درکوي. اوس که تاسو موبایل کې هر څو تصویران او هر رقم تصویران اوس که تاسو غواړئ چې هغه ښکاره کړئ او هغه وګورئ هغه دلته دی تاسو ته درشي. نو ګوره دوستانو زه راځم غواړم چې یو تصویر ایډیټ کړم او یو تصویر جوړ کړم. دا رقم ګوره دوستانو صرف تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو دا رقم ګوره دوستانو زه راغلم غواړم چې دغه تصویر جوړ کړم. دا رقم دوستانو ما په دا تصویر باندې کلیک وکړئ او دغه تصویر دلته خلاص شو. نو ګوره دوستانو اول اپشن د کراپ. په کراپ کې ګوره دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه تصویر کراپ کړئ، یعنې چې هر څه تاسو غواړئ چې ځین کاټ کړئ هغه څه دلته تاسو ځین کاټولی شئ او هغه دلته تاسو کراپولی شئ. دغه رقم ګوره دوستانو دویم اپشن د فلټر. اوس که تاسو غواړئ چې په دې باندې هر رقم ته فلټر اپلای کړئ او هر رقم ته افیکټس په ولګوئ هغه دلته تاسو ورکولی شئ. که غواړئ چې هر رقم ته افیکټس ورکړئ هغه افیکټسونه دلته تاسو دوستانو ورکولی شئ. دغه رقم ګوره دوستانو زه راځم دا نن کوم او دغه رقم ګوره دوستانو که چیرې تاسو ایډجسټ ته راسئ، په ایډجسټ کې هم دوستانو تاسو کولی شئ چې دلته دغه تصویر جوړ کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو اول اپشن یې ده. په ایډجسټ کې ګوره دوستانو دلته ګوره کنټراست ده. په کنټراست کې دوستانو تاسو کولی شئ چې د کلر تیز کړئ او خفې کړئ. دغه رقم ټون سو په ټون کې هم دلته دوستانو تاسو کلر زیاتولی او کمولی شئ. که تاسو غواړئ چې هر رقم ته خپل تصویر جوړ کړئ او هر رقم ته کلر ورکړئ هغه دلته تاسو په ټون او په کنټراست کې کولی شئ. که چیرې دوستانو تاسو افیکټ سره راسئ، اوس که تاسو غواړئ چې په دغه تصویر باندې هر رقم ته افیکټس ولګوئ او هر رقم ته افیکټس اپلای کړئ هغه دلته ګوره دوستانو تاسو کولی شئ. دغه رقم ګوره دوستانو که چیرې تاسو لیک ته راسئ، په ټکسټ کې دوستانو تاسو خط سره لیکلی شئ. که تاسو غواړئ چې له دې سره هر رقم ته خط ولیکئ هغه خط دلته تاسو لیکلی شئ. او دوستانو په سټیکر کې دوستانو تاسو سټیکر ایډولی شئ. نو دوستانو په بارډر کې بیا تاسو کولی شئ چې دلته بارډر ورکړئ. که تاسو غواړئ چې تصویر ته هر رقم ته بارډر ورکړئ هغه بارډر دلته تاسو ورکولی شئ. نو ګوره دوستانو زه بیرته بارډر ختموم. دغه رقم ګوره دوستانو زه په نن باندې کلیک کوم او دلته بیرته زه ټیک مارک نښانوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم بیرته تاسو په بیک باندې ولاړ شئ هغه دلته تاسو ته راسي. په پریم کې دوستانو تاسو پریمونه ورکولی شئ. ایچ اس ال سو دغه رقم بیک سو او دغه رقم کنورټ سو. نو ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته تصویر جوړ کړئ هغه تاسو په خپل موبایل کې جوړولی شئ او بیخي ښایسته او خوندور افیکټسونه دي. که تاسو غواړئ چې هر رقم ته افیکټس په اپلای کړئ هغه افیکټس دلته تاسو په اپلای کولی شئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو خپل تصویر جوړ کړئ دغه رقم ګوره دوستانو بیا به تاسو راسئ په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ او دلته به دغه ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې ګوره دوستانو دغه ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شو دغه رقم دلته ګوره سیو ټو ګیلري هغه به ستاسو موبایل په ګیلري کې سیو شي. دوستانو بیا دغه تاسو په واتساپ باندې، په انسټاګرام باندې، په فیسبوک باندې، په مسنجر باندې له خپلو دوستانو سره شیرولی هم شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړي، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړي او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړي. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.